د اسیا په براعظم کې یو 50 هیوادونه موقعیت لري چې په دې کې ډېر لوی او ډېر کوچني هیوادونه هم شتون لري. نو راځئ چې وګورو چې آیا افغانستان د لوی هیوادونو څخه شمیرل کیږي او که د کوچنیو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه افغانستان په اسیا براعظم کې د مساحت له مخې څوم نمبر مقام لري. داسې هیوادونه هم شته د اسیا په براعظم کې چې مساحت د افغانستان د ولسوالیو سره برابر دی. نو راسره ویډیو تر پایه وګورئ، په دې کې به تاسو د هیوادونو نقشې وګورئ او مساحت سره به هم اشنا شئ. نو که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړي، درسره یې سبسکرایب کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. د اسیا په براعظم کې تر ټولو کوچنی هیواد د مالدیوز هیواد دی چې د افغانستان د یوې ولسوالۍ سره تقریبا مساحت برابر دی. سنګاپور د افغانستان څخه 836 ځله کوچنی دی چې د دې مساحت 914 کیلومتره مربع دی. بحرین د افغانستان څخه تقریبا 895 ځله کوچنی دی. هانګ کانګ 2955 کیلومتره مربع مساحت لري. برونی چې 48 نمبر هیواد دی په اسیا کې چې تر ټولو کوچنی دی 5915 کیلومتره مربع مساحت لري. فلسطین د افغانستان څخه تقریبا 108 ځله کوچنی دی. سایپرس چې 7251 کیلومتره مربع مساحت لري 40 نمبر کوچنی هیواد دی د اسیا په براعظم کې. لبنان 10452 کیلومتره مربع مساحت لري. قطر چې 11580 کیلومتره مربع مساحت لري او ډېر ښه اقتصاد هم لري. ایست تیمور چې دا د اندونیزیا هیواد په څنګ کې پروت دی او د دوو بحرونو په منځ کې موقعیت لري. د کویټ هیواد چې 11813 کیلومتره مربع مساحت لري. اسرائیل چې 20930 کیلومتره مربع مساحت لري چې د فلسطین زیاتره برخه غصب کړې ده. ارمینیا چې 9943 کیلومتره مربع مساحت لري. د تایوان هیواد چې 9 نمبر هیواد د مساحت له مخې 14193 کیلومتره مربع مساحت لري. بیوتان 8394 کیلومتره مربع مساحت لري. او د شم نمبر کې موږ شریلانکا ده چې 15617 کیلومتره مربع مساحت لري. د جیورجیا هیواد چې 98900 کیلومتره مربع مساحت لري چې یو څه برخه په اروپا کې هم موجوده ده. متحده امارات چې د دې څخه یو امارات دوبۍ د وای امارات موجود دی، په دې کې 3600 کیلومتره مربع مساحت لري. آذربایجان چې یو څه برخه د دې هم په اروپا کې موجوده ده. د اردن هیواد 9313 کیلومتره مربع مساحت لري. جنوبي کوریا 10422 کیلومتره مربع مساحت لري. شمالي کوریا چې 10518 کیلومتره مربع مساحت لري چې دا ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان دا هم ډېر مساحت لري، 114,400 کیلومتره مربع مساحت لري. د نیپال هیواد چې 29 نمبر هیواد دی چې ډېر مساحت لري، 1,40,101 کیلومتره مربع مساحت لري. بنگلاديش هم ډېر مساحت لري، 1,48,480 کیلومتره مربع مساحت لري. د کمبودیا هیواد چې 1,80,015 کیلومتره مربع مساحت لري. د سوریه هیواد چې یو اسلامي ملک دی 1,15,180 کیلومتره مربع مساحت لري. قرغیزستان هیواد 1,99,909 کیلومتره مربع مساحت لري. د لاوس هیواد چې دا هم ډېر مساحت لري، کېدای شي د ده نوم تاسو د لومړي ځل لپاره اورېدلی وي. فیلیپینز هیواد چې دا 3,00,000 کیلومتره مربع مساحت لري. د عمان هیواد دا هم ډېر مساحت لري، 3,09,980 کیلومتره مربع مساحت لري. همدارنګه د مالیشیا هیواد چې 3,10,621 کیلومتره مربع مساحت لري. د ویتنام هیواد دا هم ډېر مساحت لري، 3,01,315 کیلومتره مربع مساحت لري. د جاپان هیواد دا هم ډېر پرمختللی هیواد دی، 3,02,960 کیلومتره مربع مساحت لري. عراق دا هم یو اسلامي هیواد دی چې دا هم ډېر مساحت لري. همدارنګه د ازبکستان هیواد 4,48,908 کیلومتره مربع مساحت لري. ترکمنستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی 4,88,010 کیلومتره مربع مساحت لري. د تایلند هیواد چې 15,13,140 کیلومتره مربع مساحت لري. من هیواد 15,20,988 کیلومتره مربع مساحت لري. زار شمل افغانستان څخه چې په اسیا کې 13 نمبر هیواد دی چې ډېر مساحت لري 6,52,840 کیلومتره مربع مساحت لري. میانمار چې دا د افغانستان څخه یو څه لوی دی. د ترکیه هیواد چې یو څه برخه په اروپا کې هم شتون لري. پاکستان چې دا هم په 10 نمبر کې شتون لري 8,01,913 کیلومتره مربع مساحت لري. مصر هیواد مساحت تقریبا 2 میلیونه رسیږي، 1,02,000 کیلومتره مربع مساحت لري چې زیاتره برخه په افریقا کې او څه برخه په اسیا کې شتون لري. منګولیا هیواد 1.5 میلیون کیلومتره مربع مساحت لري. د ایران هیواد تقریبا 1,06,00,000 کیلومتره مربع څخه د پاسه مساحت لري. اندونیزیا هیواد 1,09,00,000 څخه د پاسه کیلومتره مربع مساحت لري. د سعودي عربیا 2,02,00,000 کیلومتره څخه د پاسه مساحت لري. د قزاقستان هیواد دا هم ډیر مساحت لري، 2,09,00,000 څخه د پاسه کیلومتره مربع مساحت لري. هندوستان یا انډیا 3,02,00,000 څخه د پاسه مساحت لري چې په اسیا کې به 3 نمبر لوی هیواد دی. د چین هیواد به 2 نمبر لوی هیواد دی چې 9,15,00,000 کیلومتره مربع مساحت لري. د روسیا هیواد تر ټولو لوی هیواد دی چې په اسیا کې هم او په نړۍ کې هم تر ټولو لوی هیواد دی چې 7 میلیونه کیلومتره څخه د پاسه مساحت لري.